دیم صفت مبلغ کی امانت تے. امانت دا د مبلغ د پاره یو بنیادی صفت تے. دیبا خیانت نہ کوي نه په مال کې، دیبا خیانت نہ کوي نه د الله تعالی په حقوق کې نه د بندګانو په حقوق کې. د سره مال له زکات تر هغه ټیک زکات په ور کوي، ټیک سرسایه به ور کوي، ټیک د فقیر او د مسکین امداد به کوي. دا امانت فی المال له. او دغه رنګي امانت په دعوت کې، په دعوت کې هم د امانت کوي. د قرآن آیت باندې پټي، د رسول الله حدیث باندې پټي. د قرآن د آیت او د حدیث مطلب به خلکو ته ټیک ټیک څنګه بیانوي. امانت یو بنیادی شی د پیغمبر اسلام وی لا ایمان لمن لا امانت له. دا سړی ایمان مکمل ایمان نه چا کې چې د امانت صفت نه موجود. پیغمبر کې د امانت صفت د ټولو نه زیات موجودی. پیغمبر اسلام باندې به وحی رااله او مغمال به صحابه او ته بیان کا پټوله بینا. قرآن وی وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. نه دا پیغمبر دا وحی په بیانولو کې بخیل. پورے صورت پہ نازل شو، صحابہ توبہ ہوئی کہ نن ما باندې دا صورت نازل لے، نن ما باندې دا دومره آیاتونه نازل شو، نن ما باندې دا آیت نازل شو. پیغمبر امینی ټول ورته وی چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا. تا امینی نو مبلغ با امینی دا اللہ تعالی حقوقو کې بم خیانت نہ کوي او د بندگانو په حقوقو کې بم خیانت نہ کوي. امانت په صفتونو کې لوی صفت ده. د منافق کار خیانتی، د منافق کار دروغ ویلی او د مؤمن کار رښتیا ده.